د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د پلي کولو کمیټې د بلخ پوهنتون د محصلینو چارو له معاونیت څخه څارنه وکړه. په دې تړاو جوړه شوې غونډه د بلخ پوهنتون د مالي او اداري چارو مرستیال مولوي بخت محمد بومینیار په مشرۍ د محصلینو چارو معاونیت په تالار کې جوړه شوه. مولوي بخت محمد بومینیار په خپلو خبرو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پر هر اړخیزه پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې زموږ لپاره د خوښۍ ځای دی چې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې ژوند کوو، نو ټول باید په جدي توګه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه اوسو، له مادي غوښتنو ډډه وکړو او د اسلامي نظام د پیاوړتیا او د هیواد د پرمختګ لپاره هڅې وکړو. هغه اسلامي اخلاق او له مراجعینو سره ښه رویه د یو امارتي کارکوونکي له مهمو ځانګړتیاو څخه وبلله. همدارنګه د یو بل خبر له مخې د بلخ پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ماسټرۍ لوی تالار د مالي او حسابدارۍ د ماسټرۍ پروګرام د شپږم پړاو د پایلیکونو د دفاع کوربه و. په دغو مراسمو کې د دې پوهنتون د ماسټرۍ برنامې امیر پوهندوی محمد حکیم صاحبزاده وویل چې سږکال له دې څانګې 26 محصلین فارغیږي چې نن رسما لومړۍ ډلې له خپلو ترسره کړو څېړنو دفاع وکړه. مولوي بخت محمد بومینیار فارغ شوو محصلینو ته د مبارکي ویلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې هیواد لوستو ځوانانو ته اړتیا لري او باید له شته فرصتونو څخه غوره ګټه واخیستل شي. د زراعت پوهنځي رئیس او د بلخ پوهنتون د علمي چارو سرپرست مرستیال عبدالحکیم صالحي هم عصري علوم له دیني علومو څخه اخیستل شوي وبلل او د هغو پر زده کړو ټینګار وکړ. په پای کې شپږو تنو محصلینو د پوهنتون د پلاوي په حضور کې له خپلو علمي پایلیکونو دفاع وکړه چې ورسره دغه پروګرام د بلخ پوهنتون د مسؤلینو او استادانو په شتون کې پای ته ورسید.